د امنیتي وضعیت د ښه والي او د ټولنیز ستونزو د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت امنیه قمندان او د دې قمندانۍ رهبري تېره شپه د مزار شریف ښار له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه او له هټیوالو او سوداګرو سره یې له نږدې وکتل. دوی همداراز د امنیتي ځواکونو ورځني چارې او فعالیتونو په اړه یې له خلکو سره خبرې وکړې او له دوی څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او د ټولنیز نظم د ساتنې په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مجاهدینو سره د حوزو د مجاهدینو سره د ولسوالۍ د مجاهدینو سره خپل پوره همکاري وکړي. زموږ مجاهدین د دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي، د ولس مشکلات واوري او ولس خپل مشکلات د مجاهدینو سره شریک کړي چې هر ځای کې چاته ستونزه پیښیږي زموږ د حوزو او د امنیتي مجاهدینو شمارې شته، د ولس سره هر ځای کې شمارې ثبت دي. انشاءالله په هر د شپې د ورځې هر دنګې زموږ مجاهدین رسیدګي ورته کوي. ورته مهال یو شمېر هټیوالو په بلخ کې د اسلامي امارت د مسؤلینو له څارنې څخه ستاینه وکړه او د دغه ولایت په کچه د امنیتي ځواکونو رول د ستایلو وړ وبال او ویل چې دوی له هر ډول امنیتي ګواښ پرته تر نیمو شپو پورې خپل کاروبار ترسره کوي. سابق وخت کې به موږ تر ماښام اذانونه چې به کول موږ به کور ته ځان رسوه. امنیت ښه نه و، لارې کې بس تلیفون به هم رانه اخیسته، چا به ودرولو، تلیفون و پیسې و د هر څه چې به هلته واسکټ به یې ځان نه راته ایسته چې دا واسکټ راکوي، د نور هر څه خو به یې واخیستل. اوس الحمدلله دا اوس هم شپه 12 بجې دي، 12 بجې د شپې دی موږ دلته ارامه ناست یاستو. بس شپه ورځې هر څه آزاده خپل کور نه وخت نه وخت راوځو بېرته ځو، انشاءالله هیڅ کومه مشکلات نشته دی. تشار میگردیم چک پوینت شکر خدا خوب بر خود میکنن، رفتارشان خوب است، خوش اخلاق هستن. موږ 100% راضي یاستو. په چک پوینټو کې زموږ د پوښتنې کوي چې څه مشکل نشته دی، څه خبره نشته دی. موږ ورته وایي چې نه کور ودان انوزه زموږ نه بخښنه غواړي. په مخکې وختو کې خو به دا خبرې نه وې. د یادولو وړ ده چې په بلخ کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په پایله کې د دغه ولایت په کچه بشپړ امنیت ټینګ شوی او د خلکو پر وړاندې هیڅ ډول ګواښ نشته چې ورسره د دغه ولایت اوسیدونکي په ازاده توګه د اسلامي نظام تر سیوري لاندې خپل کاروبار ترسره کوي.